الرحمن الرحیم راځي یو بل ویډیو ته چې موږ یې پریکټیکل نن په دې کې تاسو ته وښیو چې د ایران ویزو ته اپلای څنګه کولی شو. عملا مثال تاسو به راشئ دلته به ولیکئ چې د ایران ای ویزا به ولیکئ او په همدې لومړي لینک باندې به کلیک وکړئ او د هغې نه وروسته چې دی تاسو ګورئ دلته موږ سره چې دی څو آپشن یې درکړي دي پلی ناو get information. په تیره ویډیو کې مې تاسو ته په دې باندې معلومات درکړي چې موږ څنګه کولی شو ایران ویزو ته پکچر او حساب کتاب ته پاسپورټ او حساب کتاب برابر کړو. نو پاسپورټ کې به باید حد اقلا باید چې د شپږ میاشتې باید واوسیږي او تصویر به مو هم باید چې د شپږ میاشتو نه وي اوسیږي، تقریبا ډیر زور تصویر نه اوسیږي. اصول او هر څه چې دی تاسو یې که غواړئ صحیح مطالعه کړئ نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او لاندې ټپس ته به لاړ شئ. نو دلته بیا تاسو ته مکمل ګایډ ښودلی دی چې څنګه باید وکولی شو. نو خو خیر پکچر هم کوم خاص موضوع نه ده، راځم چې د تصویر په دې باندې په اپلای نو باندې کلیک کوم. چې کله په اپلای نو باندې کلیک وکړم موږ دغې ثانیې دې ځای ته راولي. نو دلته عموما چې دی تاسو ته یو نوی معلومات درکړي، خو د دې لپاره به تاسو څه وکړئ مستقیما دلته وګورئ په دې ځای کې کلیک کولی شئ سټارټ ا ویزا اپلیکیشن په دې باندې کلیک وکړئ. زیاتره وختونو کې دلته هم دې باندې هم کلیک کولی شئ، دواړه همغه یو خبر د دې ځای نه تللی شي د هغې ځای نه تللی شي. نو یو کلیک په دې باندې وکړئ، یو خبره ده هماغه ورپسې دوهمې دغې ته تاسو بوځئ وینډوز ته بوځئ. کله چې د ویزې د ساحې ته راغللی مخکې ما تېر ویډیو کې تاسو ته وښودل که چېرته تاسو د افغانستان نه ثبت نام کوئ نو تاسو باید متوجه اوسیږئ ویزا ټایپ کې چې دی تاسو به دلته راشئ او په دې ځای کې به انټري واخلئ، ځکه موږ زیاتره زمیني ویزې چې دي د کابل او که د ننګرهار اوسیږي نو تاسو به دلته چې دی انټري اخلئ. نشنالټي باندې کلیک وکړئ، افغانستان ورکوئ او همداسې پاسپورټ مو کوم رقم دی اورډنري دی. تیر ځل ما ته په دې باندې ویډیو جوړه کړې وه چې زه دلته اوس تاسو چیرته اوس فار ایگزامپل چې دی تاسو اپلای کوئ خو اپلای کوم ځای ته کوئ، کوم ځای کې خپله ویزه غواړئ، د کوم ځای د کوم سفارت نه دی. د ایران چې دی په افغانستان کې تقریبا 4 دانې یو چې دی مزار دی، کندوز کندهار دی او کابل دی او ننګرهار، دغه 4 ځایونو کې ویزې ورکوي. ته اوس کوم ځای ته یعنې ستا د ولایت نوم کوم ځای کې دی نو هماغه دلته ورکولی شي. نو زه دلته راځم ولیکم زه فار ایگزامپل جلال آباد کې ویزه اخلم، دلته به ویزه دلته به جلال آباد ولیکئ. ګورئ دې ته ښه معلومات مو چک کوئ بیا چک کوئ. نو کله مو چې دا دغه کړل د دې نه پس په سیو ان پروسس هیډ باندې کلیک وکړئ، دغې باندې پروسس باندې کلیک وکړئ. که چېرته سایټ خلاص وي مخکې ځي، اما که سایټ په جلال آباد سایټ چې دی دا بند اوسیږي نو تاسو ته به میسج درکوي چې تاسو اوس مطلب ګورئ دغه میشن فول دی، مطلب اوس نشئ کولی دې ته اپلای وکړئ. خو زه راځم زه تاسو ته پریکټیکل مثال ښیم چې زه څنګه کولی شم سیستم که چېرته تا چې دی دا سایټ د جلال آباد سایټ خلاص وي نو تاسو یو بل دغې ته یې بوتللی خو بند دی. زه تاسو ته یو بل مثال چې د زده کړې په خاطر دلته درکوم. زه راځم فار ایگزامپل د لندن هغه زیاتره هغه خلاص اوسیږي، ځکه هغې ځای خلک زیاتره کسان چې دی ایران ته داسې ډېر ځي راځي نو د تل لپاره. نو دا چې افغانان زیات ځي نو په دې خاطر دا هلته چې دی رش جوړېږي نو په دې خاطر چې دی دغه سایټ بندوي. نو تقریبا د ورځې چاته یو 15 دقیقې خلاص کړي، هم معلوم نه دی چې کله خلاصوي، دغه ستونزه پکې ده، نور د کوم خاص پرابلم نشته دی دلته. نو دلته به تاسو دا ما لندن انتخاب کړئ، زه یې تاسو دپاره یعنې مطلب تاسو به بیا دلته جلال آباد نور اپلای همغه یو ترتیب دی. نو کوم شی نه چې دلته ورکړي همداسې به تاسې کوئ او راځئ زه سیو ان پروسس باندې کلیک کوم. منتظر کېږو تر څو بل سکرین ښکاره شي. نو دې ته باید تاسو قوي انټرنیټ هم ولرئ، انټرنیټ هم باید قوي اوسیږي. ښه ګورئ دغه سایټ خلاص دی، د لندن د ایران د ویزو سایټ خلاص دی. نو نیو اپلیکیشن دی، دې ته راغللو دلته لومړی موږ ته بعضې انفارمیشن راکړي دي. خو کله چې تاسو د افغانستان کې چې دی د ایران ویزو ته ثبت نامونه کوئ نو تاسو باید چې د یو څه شیانو ته باید متوجه اوسیږئ. که چېرته هغه شیونه تاسو آلرډي نه وي ترسره کړي یعنې مطلب معلومات مو نه وي برابر کړي یو خبره، بل تاسو چې دی د اټوفیل نه استفاده نه وي کړي یا همداسې نور دغه د انشاءالله راتلونکو ویډیوګانو کې زه در پیژنم او در معرفي کوم، نو تاسو باید چې دی دا شیونه که چېرته دا شیونه ورته نه وي اماده کړي نو تر څو چې تاسو دا اماده کوئ یا دا فورمه ډکوئ ورته نو تاسو چې دی
سایت در باندې بندېږي ځکه سایت تر ډیره پورې نه وي خلاص امکان لري 15 دقیقې تر 10 دقیقو پورې ولې 10 دقیقو پورې ته څو ځان برابرې ځکه یو خو سایت دروند اوسېږي چې په هر څه کلیک کې تا نه لوډ غواړي راځم دلته نوم لیکم فار ایگزامپل زما نوم چې دی زه لیکم چې دی جان ته اپلای کوم جان داخلوسې چې دی فار ایگزامپل چې دی وزیری دی او فادر نوم چې دی فار ایگزامپل چې دی نور الله دی دغه کس ته زه اپلای کوم دلته رالم دا جنډر یې څه شی دی ښځه دی که نر دی بس زه میل مې انتخاب کوم کم هیواد نشنالټي لري کلیک پې وکړئ داسې چېرته زیږېدلی دی هغه معلومات به یې تاسې وایي کم تاریخ باندې زیږېدلی دی نو دې باندې به کلیک وکړئ بس دلته به انتخاب به وکړو فار ایگزامپل داسې راځم شاته په 2010 کې زیږېدلی دی د فبروري په 25 زیږېدلی دی واده شوی دی که بې واده دی که کونډه ده او که طلاقه شوې ده نو دې ځای کې ورته یم بس دا چې دی سنګل دی او وظیفه یې څه شی دی دا کومې چې سري علامې دي سټرکس په شکل باندې دا ضرور دي دا باید تاسو زده کړئ نو دلته لیکم چې دی سیلف فار ایگزامپل سیلف امپلایمنت یعنې خپله بیکاره دی اوس شغل آزاد چې ورته ویل کېږي داسې یو شی ورته ولیکئ او هغې نه پس موږ نه فټوز غواړي تصویر غواړي تصویر چې کله تاسو اپلوډ کوئ دلته یې درته لیکلي وي باید د 500 KB نه باید زیات نه اوسېږي یعنې دومره اکسپټ کولی شي خو د دې نه باید ټیټ وي او د 10 نه بیخي نور ټیټ نه اوسېږي او بل چې د هغه اندازې مې تېر ویډیو کې درته ښودلي زه به راځم په دې باندې کلیک کوم او زه تصویر اپلوډ کوم داسې کله چې تصویر اپلوډ کو تاسو ګورئ دلته ماته به یو ټیک مار علامه هم راکړي چې کله اکسپټ شي ګورئ اوکې شلو خو دا زما د اصولو مطابق دی تصویر پاس شلو په سیستم کې اما که تصویر ستونزه لرودله دلته په تاسو ته اوکې علامه نه درکوي اپلیکیټس دی فون نمبر دی دلته ټلیفون نمبر ولیکئ د یو ټلیفون نمبر فار ایگزامپل چې دی زه راځم دلته او ولیکم چې دی یو نمبر لیکم دا نمبر همداسې چې دی راځم چې دی دای به ټلیفون دام چې دی سلفون نمبر دی دلته یې کولی شي یو بل شمیره ورته ورکوي داسې او خو دلته ګورئ لیکئ اپلیکینټ سیلفون نمبرز آوټساید ایران دا باید ایران د دا دې خپل نمبر ولته دا دواړه به ورکوي صحیح دی ایمیل دغې کې ډېر زیات مطلب دغه وکړي ځکه په دې باندې بیا موږ ته څه راځي فار ایگزامپل انولا وهاج زه خپل دغه ورکوم جیمیل دلته ورکوم د لاندې باندې ځکه کلیک نه کوم چې هغه آټو فیل دی زیپ کوډ دی زه د کم ځای نه زه فار ایگزامپل د کاپیستان اپلای کوم نو دلته د کاپیستا چې دی 1256 زیپ کوډ دی زیپ کوډ به ورکړي که چېرته د ساحې باندې نه پوهېدئ چې زیپ کوډ یې څه شی دی تاسو به لاړ شئ ګوګل کې به ولیکئ زیپ کوډ آف هغه د خپل ځای زیپ کوډ د ولسوالۍ دی هر ځای هغه نوم ورته ولیکئ ریزیډنټ اډرس کم اوس فعلا چې دی کم ادرس ته مطلب دا چې دی هغه ریزیډنټ یعنې اوس اوسېږي د کم ځای دی فار ایگزامپل زه لیکم چې دی کاپیسا داسې مو ولیکه اوس دلته ګوره فون نمبر ان ایران دا ضرور دی ته باکس نه د ټلیفون د ایران ټلیفون شمیره راخلی نو زه دلته لیکم فار ایگزامپل یو نمبر مې داسې د ځانه ولیکل تاسو به د ایران یو نمبر پیدا کوئ هغه به دلته لیکئ بل به ایران کې دا کم ځای ته ځي فار ایگزامپل چې دی مشهد ته ځي دا به ورته ولیکم همداسې چې دی دا هغه برخه هم کمپلیټ شوله ګورې سټپ بای سټپ دلته ګورې موږ نه چې دی کنټاکټ انفارمیشن غواړي لومړی موږ نه چې دی پرسنل انفارمیشن وغوښتل همداسې په ترتیب سره را روان یم دلته ګورې پاسپورټ انفارمیشن موږ نه غواړي دلته به د پاسپورټ نمبر ورته ورکړي تاسې فار ایگزامپل دغه زما د پاسپورټ نمبر مې دی او موږ سره پاسپورټ مخکې انتخاب شوی دی پاسپورټ مربوطه خبرې دي پاسپورټ مو کله اخیستی دی نو دلته ورته ورکړي فار ایگزامپل په 2022 کې مې اخیستی دی د اکتوبر په دومره نیټه مې اخیستی دی څه وخت به ایکسپایریږي فار ایگزامپل د دې د ایکسپایر نیټه په 2029 د اکتوبر په دومره نیټه باندې دا به ورته ولیکئ دلته به بیا اپلوډ په دې مطلب پکچر باندې کلیک وکړئ او پاسپورټ به ورته اپلوډ کړئ چې کوم تاسو سره دی نو دلته هم درته معلومات درکړي دا باید هم په اصولو مطابق هر څه برابر وي تر څو پاس شي او ډیوریشن د څو ورځې دا باید هلته پاتې شي نو دلته عموما تاسو 15 څلوېښت ورکولی شئ 10 ورکولی شئ څومره ورځې بس خو 15 څلوېښت ځای ته دلته لیکئ موږ نارمل دا لیکو
څو ځل دی دا باید ایران ته داخل شي نو ونس ډبل ملټیپل څو ډیر ځلې دوه ځلې کې یو بس یو ونس لیکمه دا د ارجنټ میس دغه چې دا زیاتره اوس وختونو کې افغانستان کې اصلا غیر فعال دی ځکه دې ته ترجیح نه ورکوي ارجنټ مطلب دا دی چې فوري ته فوري ویزا اخلي نو دا فوري وسیله دا خبره نشته دی ټول ته د یو رقم ورکوي که چېرته د نور هیوادونو کې که چېرته ته فوري واخلې دې ته چیک واچوه نو تا ته به چې دی 50% پیسې په تا باندې زیاتې راځي یعنې مطلب ډېر روپۍ به نه غواړي دلته وګورئ دې سره سټریک سره علامه نشته دی هغه نو موږ نه دلته چې دی اصلا image of the cell including مطلب extension passport validity هغه نور که چېرته کوم بل پاسپورټ دی اغوستی اوسېږي یعنې مطلب تا تمدید کړی وي د تمدید پاسپورټ دلته اپلوډ کولی شي هدف دې څه دی څه دپاره ځي فار ایګزامپل ایران ته څه فار ایګزامپل زه چې دی د ورک دپاره ځم کار دپاره ځم تذکره در سره شته دی تذکره چې اپلوډ کړې نو همدا دلته به کلیک وکړي ما سره تذکره نشته ځکه یې نه اپلوډ کوم او کله ته باید هلته ورسې تقریبي اپروکسیمیټ چې دی اپروکسیمیټ ارایو ډیټ کم ډیټ باندې ته باید هلته ورسېږي نو نن چې دی اوس د 2015 کال دی فار ایګزامپل د اپریل راځي دلته زه تقریبا زه پوهېږم چې زه به څو ورځې وروسته یو میاشت ورکوئ 20 ورځې فرق ورکوئ زه 20 ورځې وروسته چې دی زه شروع مطلب چې دی زه زما د دې ځنه نو زه به چې دی ورته د مطلب چې دی د مې د میاشتې په دومره نیټه باندې به زه هلته باید دغه چې دی دې ځنه زه باید چې هلته ورسېږم بلکې چېرته چې دی د تا سره تذکرې وي دا بل طرف یې اپلوډ کولی شي بېرته د هغې ځای نه کله راوځي یعنې مطلب ایران ته لاړل هغې نه بېرته بیا څه وخت راوځي نو بس همدا د 2015 یو تقریبي ډیټ ورته یم چې دی پس هلته 3 میاشتې هر څومره حساب ورته وته یم په ډسمبر کې راوځم خو داسې وخت به ورکوي داسې نه چې د دې تاریخ نه دا مخکې اوسېږي نه په دې ته لاړلې په دې بېرته راوځي نو دا رقم مه کوي او دلته رزیډنټ کارت دی کوم بل کارت د هغې ځای کوم کارت لري دلته اقامې او مخکې تللی وي نور څه معلومات یې نو کولی شي دی خپل کوم کارت پېژندګلوي دا کارت لري دلته یې اپلوډ کړه او لاندې دغه موږ سره یو کوډ دی دې کوډ ته راشي دلته او دې ځای کې چې دی دا کوډ دلته به ولیکي دا اصلا چې دی چینج کېږي کولی شي که پې پوه نه شو په دغه نقطه باندې به کلیک کړې نو دغه کېږي که چېرته دا زیاتره وخت تاسو ته نه درکوي د دې باندې انشاءالله نور ویډیوګانې جوړوم چې دې سره باید څه وکړئ نو که چېرته به تاسو غواړئ بېرته مطلب چې دی ایلیجیبل تاسو غواړئ ویزه وګورئ دا ویزه مو خوښه نه ده بېرته شاته لاړ شئ ما که چېرته وی نه همداسې ده نو زه راځم سیو ان پروسس باندې به کلیک وکړئ داسې نو دا ماته یو سمري راکوي دا خلاصه ده دا کوم اپلای چې ما وکړله د دې دا خلاصه شوله نو راځم زه په دې باندې کنفرم اخلم کنفرم مې چې واخیستلو ګورې موږ ته چې دی دلته معلومات هر څه راکړي دي په کنفرم باندې مې کلیک وکړلو زه نور مخکې ځم او دغه چې دی تر یو یعنې د دې نه وروسته زما چې دی جیمیل ته یو ایمیل ځي او د ایمیل نه وروسته چې دی زه داخلم دلته کنفرم کوم The following errors was detected دلته چې دی د کوډ ان د ریکاپچا مشکل اصلا دغلته چې دی دا ریکاپچا چې ما ورکړی د دې ځای کې د ریکاپچا کې ستونزه وه هغه صحیح نه دی دغه کوډ یې دی صحیح نه واغستی نو تاسو به دلته راشئ دا ریکاپچا به بیا ورکړئ ورته دا بیا هم سخت نه پوهېږم چې دا څو دي خو بیا به زه ریفریش کړم بل به ماته کوډ راکړي چې د دې نه لږ اسانه اوسېږي ښه ګورې ما ته یې بل کوډ راکړلو دغه کوډ چې دی زه راځم دغلته د لاندې ځای کې به چې دی داسې سی کې 9 ا او بیا به چې دی په پروسس هیټ باندې کلیک وکړئ هغې نه پس چې دی بیا راشئ کنفرم یې کوئ که کومه ستونزه نه اوسېږي دا نور بیا مخکې ځي ښاکورې زمونږ چې دی یعنې یو قدم مخکې لاړو دوی موږ ته چې دی یو کوډ یې راته ولېږلو دا وریفیکیشن کوډ چې دی زمونږ د جیمیل ته لاړلو زه به اوس تاسو وګورئ دلته یو جیمیل کوډ راځي چې دی
زه به په دې باندې کلیک وکړم تر څو هغه کوډ دلته راواخلم او کوډ به کوم ځای کې زیاتره وختونو کې چې دی تاسو ته عموما نه درته درکوي په دې باندې، یعنې په جنرال انډیکس کې نه درکوي. نو د دې لپاره به تاسو چې دی دلته راځئ او په دغه سپام کوډوندای کې ایمیلونو کې به ګورئ، سپام باندې به کلیک وکړئ، دغه تاسو نه چې دی دا راځي ګورئ دلته ماته دا راغلی دی. نو په دې باندې به کلیک وکړئ تاسې او دې ځای کې دغه چې دی دا به راکاپي کړئ، داسې دا به ځان سره کاپي کړئ او د دې نه بیرته به هماغه خپل ایمیل ته لاړ شئ. دلته به چې کوډ کله چې ایمیل درکړه هغه به دلته راکاپي کړئ او دغه ریکاپچا به دلته چې دی ور واچوئ داسې. دغه زه چې دی چینج کوم. ماته بل کوډ راکړه، دا کوډ زه بیرته دلته ورکوم پر 2 کاپیټل R E Z دا به واخلې او سبمیټ کوډ به یې کړئ داسې چې کله مو دا چې دی سبمیټ کړلو د دې نه پس چې دی زمونږ اپلای وشوله دا دې نه پس به بیا موږ ته یو کوډ هلته راځي. د هغې ځای کې هم تاسو چې دی په دې جیمیل کې یو دغه درکوي دلته ګورئ په دې باندې هم کلیک کولی شئ، د دې ځای هم وریفای کولی شئ. او بل دغه ایمیل چې درکړه دا د 12 ساعتو پورې وخت لري، 12 ساعته پس کولی شي، مطلب دا بیا چې تا وریفای کوي خو هغه دی که نه شلو بیا نه کېږي درته. نو تاسو ګورئ یور اپلیکیشن چې دی has been submit successfully دی ماته چې دی یعنې مطلب دا ګورئ دا سمري د خلاصې هر څه موږ ته راکړي دي. اوس په تاسو څه وکړئ دلته به راشئ په دې پرنټ اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او دغه دی دا به ځان سره ډاونلوډ کړئ، دا به ځان سره ډاونلوډ کړئ. ګوره پرنټ بلکې د پرنټ یعنې تاسو غواړئ پرنټ یې کړئ نو خو پرنټر در سره نشته دی نو او په کم رقم دغه کولی دلته راشئ سیو از ا PDF یې کړئ، ځان سره به یې کمپیوټر کې سیو کړئ تر څو هغه کس ته به بیا دا ورکړئ او دا به چې کوم ټایم یې ورکړی په هماغه ټایم باندې به دا انټرویو دپاره لاړ شي. نو تاسو به راشئ دې باندې سیو به یې کړئ داسې او ځای به ورته وښیي چې چېرته یې سیو کړئ. نو دلته نوم ورکړئ دا به سیو کړئ، چې کله مو سیو کړل دا موږ سره د دې اپلیکیشن دا کمپلیټ شلو. نیکسټ ټایم چې دی بیا موږ کولی شو د دې نور پروسس او حساب کتاب یې ګورو. نو دا په دې رقم باندې موږ یو پریکټیکل چې دی اپلای کولی شو. مننه د لیدلو نه.